اجمل به چېرته یې؟ نه پوهېږم چې دا څه روان دي. ته نه یې، اجمل نشته او د غرونو لیونی زنګ هم راته نه وایي. زه په دې ورځو کې د حیدرخیلو کلي حاجي قومندان سره ګورم. ډېر زر به په کلي کې دونه رج مرج رامنځته شي چې بیا به د سیال او د سولې د قدم د کېښودو ځای نه. زه د رئیس جبار خان زوی رئیس جبار خان. تا خو نه پېژنم چې ته د کوم باغ مولی یې، خو ستا د پلار د کارونو مې ډېر راغلي دي. چرګانه په ما باندې ډېر ګرانه ګرځېږي په ډېرانه قربان دې شمه. السلام هو السلام اګیو یې موړ کړی یم د کوره راوتلی یم په دې ښه پوهېدلی یم هر ځای کې ګرځېدلی یم د نغدو یم دیوانه زه ځان شمه له تا لکه خندان ای د چرګانو قومندانه ته ودرېږه چې در سره کار مې دی. دا چرګان خو به دې غلا کړي نه وي؟ غلا کړي به مې ولي وي، خپل چرګان مې دي، غلا کړي خو به دې نه وي. څنګه دې خپل دي چې خوشحاله خوشحاله روانې او بدلې وای. ته ورېږه چې زه در کوږ شمه. والګه خندانه دا چرګان دې چېرته روان کړي دي؟ واکسین ته دې رضا کړي دي او که نغدې ترې نه جوړه یې؟ په داسې پیسو ما ته د پیچ ناروغي راپېښېږي. والله چې آفرین خندانه د نغدو یادولو دي د چرګو خرڅولو ته رتبه لوړه شه. ښه شوه چې غلا کولو ته نه ده ښکته شوې. ګوره ای توربازه زه خو ټوکې کومه ټوکي یم خو دا پیسې هم ټوکې او مسخرې دي که نه او ستا بیا ورپسې زیړی دی نه د چا په سر باندې بندوازې او نه په مال باندې. زه تا ښیم او ته چرګان راته ښایي ته راکړه دا چرګه زه یې وګورم. څه کې ته څه کې چرګې خوشي کرانه والګه خندانې چرګ خو درنه لاړو اوس نرشه وینیسه. ټول خو ستا د لاسه که نه هغه ده چرګ هم چې ستا د رئیس جبار نوم واورېده که نه په لارونې لاس پیل که اوس څنګه کمم دې خوا راتاو شه راتاو شه که نه د ظالمانو درشل ته دې نه بیا وایم راتاو شه. دی هم په دې خبرو باندې پوه کړی دی والا چې د دې سولې او سیال سر د خاورو لاندې نه شي سړی خو پرېږده چې د دې کلي ونې او ویالې او څاروي او الوتونکي به هم د زرګل خان او رئیس جبار په ضد ناره اوچته کړي. ای چرګ جانه نور مې ګوره مه ځوروه د پښونه دې وغورځولمه زما د په دغه نالیدلي ناوې په سر قسم وي که نه چې زرګل او دغه بل رئیس جبار دی ولاکه په هډو کې بیا نخلو ولګوي هغه خو یې پرېږده غوښه دی. دا څنګه د حالت خراب دی خندانه چرګ نسي نیولی؟ څه وکړمه سیالاله د دغه سبیل مړي هغه کاکا خو سر رانه تښتېدلی. ته ودرېږه زه در سره نیسم صبر وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قومندان صاحب ستړی مه شې بخیر راغلی. جوړې شکر الله احسان ده. راځه چې کلي ته لاړ شو لکه ده به هم جوړه شي او غورې به هم سره وکړو. خیر ویسې ملک صاحب ما سره دومره وخت نشته همدلته به په لنډو یو څو خبرې سره وکړو. سمه ده. قومندان صاحب ازل خو د زرګل خان د لور په مسله کې یو څه رانه خفه لاړې بیا بیخي زموږ خوا ته راونه ګرځېدې.
څه درته وایم ملک صاحب زه زرګل پرې نه ښودم ما ته ویلې چې دا زموږ خپل ترمنځ خبره ده او زرګل خو تا ته معلوم ده چې د پیسو ډېر شوقي دی لکه چې په پیسو سره جوړ شوی قومندان صاحب له پیسو سره خو ستا هم ډېره دښمني نه ده خبره خو دې بالکل صحیح وکړه واسې پیسې د چا نه خوښېږي قومندان صاحب ته پوه سړی خو موږ حیران یو چې یوازې د پیسو مینه ده که تر شا نور پلانونه هم دي چې زرګل خان کلي ته یو په بل پسې غمونه راوړي ملک صاحب د کومې ورځې نه چې دغه ځوان سلا ایښې او کلي ته راغلی او بیا یې د ځان سره یو خارۍ جنۍ راوړې ده ډېر زیات مشکلات پیدا شوي دي چې خلک ټول حیران دي خیر د دې ځوان له ارزښت نه به دې خبر کړم خو ته لومړی دا راته ووایه ملک صاحب چې تا بیا زموږ د کلي په ځمکه باندې ولې دعوه پیل کړه ښه هغه د جبې ځمکه یادوي په هغې باندې ستاسو څه شی جوړېږي زه به یې آباده کړم شنه به یې کړم او ودانۍ به پرې جوړه کړم او ګوره ملک صاحب ستاسو کلی به پرې ښایسته ښکاري قومندان صاحب موږ په هر څه باندې پوهېږو د هغې ځمکې په څنګ کې چې اوس سړک جوړېږي چې د بهرام خیلو او د حیدر خیلو ځمکې ورباندې بېلېږي نو تاسې په کوم دلیل باندې د سړک په دې خوا باندې دعوه کوئ حال دا چې ستاسو برید د سړک اخواته دی ځوانه تا خو د محکمې نه وړاندې په یوې خبرې پړ کړم خو زه خبر یم چې تاسو هم سند نه لرئ ګوره زه یو بله لاره به پرې جوړه کړم ګورې قومندان صاحب زما خو داسې ګمان دی چې تاسې او زرګل خان دغه ځمکه په خپلو کې سره ویشلې ده هغه به ښایي بیا به جعلي قولۍ جوړې کړي له خپل ځان نه خو زه د حقوقو د یو مسل په توګه تاسو ته وایم قومندان صاحب چې دغه جعلي قوله به په محکمه کې ستاسې د بېعزتي په سبب تمام شي ماشاءالله عزتمند سړی یې په زرګل مرګل باندې ملا مه تړئ پښیمانه به سئ داسې نه سي چې اوره ستاسې رسوا کړي دنیا خلک د عزت لپاره ګټي په دې خو تاسې بهتره پوهېږئ خدای شته چې زرګل ما ته دا خبره وکړه چې د نیمې ځمکې پیسې ما ته راکړه او زه به ستا په نامه د ټولې ځمکې قواله جوړه کړم خیر اوسې قومندان صاحب ته زما د پلار په ځای باندې یې له تاسې غوندې شخصیتونه د موږ ډېره تمه کېږي موږ تل د شاوخوا د کلیو د ګټې او خیر باندې فکر کړی دی زه غواړم قومندان صاحب چې اورې حیدر خیلو کلي ته راشم او سوله م له ځان سره راولم تاسې به هلته په خپلو سترګو باندې ووینئ چې زموږ هدف څه شی دی موږ څه کول غواړو او د ټولنې په څه کې خیر دی ځوانه د ځینې خلکو پیژندل ډېره سخته وي بلکل او ته به زما مېړانه په خپلو سترګو وګورې ته به خامخا د حیدر خیلو کلي ته راځې ستا دپاره به ټول ځوانان راباندې خدای دې عزت وکړي راځه راځه خورې ښه ده چې په خیر راغلې خان صاحب شکر دی خپله خیر کور کې قراري ده ټول ښه دي بابو سلام په خیر راغلی ستړي اوسئ لورې خوش چې راغلی په خیر اوسئ خفه شوې وم درپسې زه هم دغسې وم چې رالم ستاسې کور ته لیلا لورې زر کوه چای راوړه مور جانې اوس خو غرمه ده هر څه مې تیار کړي دي اول به ډوډۍ وخورو بعد له هغې نه چای ډوډۍ ته اړتیا نشته ته ځان ته زحمت مه ورکوه وی بابو دا څنګه خبر کوې دا خو د خپل کور دی زه ځم زر کړه ډوډۍ تیارومه زر لورې څنګه دی سیال زوی مې ښه دی زمرد څنګه دی ښه دی شکر خورې ټول ښه دي شکر چې ښه دی دا په خیر ده سیال زوی ته مې یو کوزده وکړه چې کوم خواته لاړ نه شي بیا به څنګه کوې هی خورې هر څه به په زوره وشي خو دا د بخت خبره خو جدا ده نو دومره وخت مه ورکوه دا موږ او تاسې څنګه رقم ودونه کړي سیال د کلي ځوان دی خو فکر یې بیخي په هوا کې دی هغه ته د کلي رسم و رواج ظالمانه کارونه ښکاري ما خپلې لیلا ته او سیال ته ډېر ښه خوبونه لیدلي رښتیا چې مینه په زور نه ده لیلا خو ماته د نجونو سرداره ده او نه غواړم چې د سیال د زړه دنیا ورانه کړم
داسې راته ښکارېږي چې تا هم په سوله باندې لاس ایښی دی. ګوره خورې، سوله د عقل نه پوره ده. ښایست کې جوړه نه لري، هر څه لري، معاش هم لري، خو مور و پلار یې نه پېژنم. زه څنګه خپل د زوی لاس د هغې په لاس ورکړم؟ نه به د کوم بختور کورین ګوري. نام خدا د سلیقې ته یې ګوره. زه اوبه راوړم. ځه کېنه لورې. خدای دې ما او ته د زړه په ارمانو ورسوي لورې. لکه د ښکلا کاشکې هره جنۍ ستا په شان خوښې درلودلی. زه خو هم دا د ښکلا کارو کې سوله سیال لاس لره. مورې ښکلا اوس هم د سولې په هوا کې ده. هغه بله ورځ یې د کلي ښځو ته د سولې ترانې کولی. د ښکلا خو قسمت ښه دی، خو کار یې ښه نه و. د ډېر خبر څه به تېر شو. ګور لیلا جان څنګه ښه خواړه تیار کړي، ډوډۍ به وخورو. زما خو په دې اوسنیو چارواکو هېڅ باور نه کېږي چې هغه حقدار ته ورسوي. ځکه خو زموږ او تاسو نظام نه جوړېږي ملک صاحب. په دفترونو کې اوس هم د رشوت او د واسطو پاچاهي چلیږي. دا نظام به موږ او تاسو څنګه جوړ کړو؟ د انصاف تورې یوازې په کتابونو کې لیکل شوي دي. ستاسې خبره تر یو حده صحیح ده، خو داسې هم نه ده ګوندې چې دلته هیڅ نظام نشته. الحمدلله نظام شته، سیستم شته، قانون او د قانون تطبیقونکي هم شته. په هر حال رابه شو خپلې مسئلې ته. زم څنګه دلته راوغوښتم نن؟ استاده زرګل خان د موږ دغه قومندان صاحب راته لمسولی و چې د جبهې په ځمکې باندې دعوه وکړي. دا مسله خو بیا ستانه خپله قومندان صاحب ته ښه معلومه وي. استاده حاجي قومندان به درته پوره جریان ووایي. سیاله زویه بخښنه غواړم. استاده الله دې راته بخښنه وکړي. ما په دغه ځمکه باندې مخکې هم دعوه کړې وه، خو دا چې اسناد مې نه درلوده ما ونه شوه کړی چې زه دا ځمکه وګټم. خو زرګل راته وویل چې زموږ د جبهې په دې ځمکه باندې یو ځل بیا دعوه وکړه. عجیبه خبره ده. هلته وایي زموږ ځمکه، یعنې ځان ته یې منسوبوي، او بیا وایي چې راشه ته پرې دعوه وکړه. بل چاته وایي. استاده او بله بده خبره دا ده، ما ته دا خبره وکړله چې زه به د دغې ځمکې اسناد ستا په نامه جوړ کړم او په محکمه کې به ستا دپاره شاهدي مې ورکړم. دا خو ډېره بده خبره ده قومندان صاحب. رښتیا دا راته ووایه چې زرګل خبر دی چې ته ورسره نه یې ولاړ که نه؟ نه دی خبر چې زموږ د دې ناستې نه د سبا سهاره پورې خبر نه شي. چې موږ یې خبر نه کړو نو څنګه به خبرېږي؟ نو بیا دا خبره یقیني ده چې د جال او تزویر په تور به ونیول شي. دا خو به ډېر ښه کار وشي ملک صاحب. تېر ځل هم زرګل خان د نشهیي توکو په جرم باندې ونیول شو. بخت د انسانانو سره هر ځل یاري نه کوي. بیا ته ښه پوهېږې چې دا د خیانت او زور زیاتي کار دی. زه خو یم چې ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي، ځکه چې نور زورواکي هم باید پوه شي چې دلته هم نظام شته، هم سیستم شته، هم قانون او د قانون تطبیق کوونکي شته. ښه خبره ده استاد. استاده چای مې یخېږي، نو زموږ او ستاسو خبرې ډېرې دي. راځه چای وڅښو. مننه. سیال جان مخکې شه.
اوس په خبره پوه شوې او صاحب خو چټک ځان محکمې ته ورسوه سمه ده صاحب رئیس قهره یو ستور طرف مونږ تعقیبوي پرېږدې چې راشي فکر مې صحیح ده خبره ده ته څوک یې چې دا موټرونه تعقیبوي ما خو څوک نه دي تعقیب کړي سار د چا سره جنګوي دا باندې پوهېږې ما دا ښه په شک درته کتل چې مونږ به وروشو ته به هم وروش وې اوس خبره مه تېروه رښتیا ووایه شیشه وروره دا خو بازار دی تا پسې څوک رواني نو د دې دا معنی نه ده چې بنده که خوله دی تاسو به څوک تعقیبوي کنې اوس دې به غاښونه درته مات کړم رښتیا وایه ته څوک یې زه خو د حاجي قومندان ډریور یم حاجي قومندان ډریور هغه چې د بارام خیل د ځمکو په جابوی دعوا کړې ده هو زه د حاجي قومندان ډریور یم خو دغه باډي بلډر څوک دی دا د رئیس جبار زوی دی زموږ زرګل خان هم ورسره ولاړ دی هو همدا اوس د هغوی محکمه روانه ده چې جبار خان مرسته ورسره وي نو خامخا به یې ګټي زه ځم چې رئیس صاحب به راته په تمه وي ښه سمه ده ځم حاجي قومندان ته ځان رسوم کیدای شي هغوی هم ستاسو خواته راشي وبخښه وروره چې خفه شوی نه اوسې موږ لاړو سالمه دا بیانه دې بیا د سوله او سیال په کومه وزاره کې وکړه خو زما دا مشوره ده درته چې زما په کارونو کې ګوتې مه وهه والکه سوله د کلي په سړک ستا خواته ده روانه شوه داسې یې نښه که چې اخ یې پورته نه شي زه خو ورته تیار د سړک په غاړې ناست یم